ورته وی ځوانۍ باره کې یو تپوس کومه فیما ابلاهو ځواني دي پس کې زړه کړې وه. سم خیال لې چې الله د ځوانۍ باره کې تپوس وکړي که نه چې ای ځوانانو ځوانۍ م څه کې زړې کړې وي، څه کې م ځوانۍ زړې کړې وي، څه جواب به الله له ورکوو. دا ځواني ګورئ د الله امانت دی مونږ سره، دا پردی ده. بختور خلق به چې جواب به ورکړي چې الله ما خو ټوله ځواني ستا په دین کې زړه کړې وه. چې ځوانۍ باره کې الله تپوس وکړي چې الله وایي ځواني دې څه باره کې زړه کړې وه؟ بس ما خو د الله په نافرمانو کې ځواني زړه کړې وه. دا ځوانۍ د الله د طرف نه یو احسان وګڼئ. ښکلي طاقتور وجودونه الله درکړي دي. د شپې تهجد له پاسئ، د ورځې د غرباو سره امداد کوئ، کمزورو خلقو سره تعاون کوئ، مشرانو سره پیټي وړئ، د کمزورو خلقو سره تعاون کوئ. وای د دې طاقتور وجود به الله تپوس کوي. دا به پکې مخې له راشي چې الله ما خو ځواني د غریب په خدمت کې زړه کړې وه، ما خو په عمر له د غریبانانو سره پیټي وړي راوړي وه، د غریبانانو خدمتونه مې کړي وو. نو ځواني د الله د طرف نه امانت دی چې دا ګورې په ګناهونو کې زړه نشي. ګورې چرته د ځوانۍ عبادت او چرته بیا د بوډاتوب عبادت. حدیث مبارک کې راځي رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی الله تبارک و تعالی وی چې په ټوله دنیا کې زه په څه ډېر خوشحالیږم من شاب التائب. په ټوله دنیا کې په دې ډېر خوشحالیږم چې ځوان سړی ما ته توبه وباسي. الله وی چې ځوان یې ما ته وی چې الله زما توبه ده. مونږ وایو الله مونږ په حالت د ځوانۍ کې یو او الله تا ته هم په دې ځوانۍ کې توبه ده چې الله ته زمونږ په توبه خوشحالیږي. وی د ځوان په توبه خوشحالیږم. ځوانه رب العالمین خو ستا د توبې په انتظار دی، یوه توبه وباسه رب خوشحالیږي. وی ښه دا ځوان دی طاقت شته او ما ته وی چې الله توبه مې ده توبه مې ده، الله نه به کوم ګناه. مونږ وایو الله مونږ توبه ده، الله زمونږ توبه ده، الله زمونږ توبه ده. دا ځوانۍ به چرې د دین خلاف نه استعمالیږي. الله دا ځوانۍ به د فقیر خلاف نه استعمالیږي، دا به د غریب خلاف نه استعمالیږي. بل تپوس په الله وکړي وعن ماله، د مال باره کې به الله تپوس کوي. مال باره کې به ګورئ دوه تپوس کیږي. من این اکتسبه وفیما انفقه، چې دا مال دی ګټلې څنګه او مال دی بیا لګولې څنګه. مال باره کې به ګورئ دوه تپوس کیږي او دا ډیر مشکل دی. من این انفقه، دا مال دی څنګه ګټلې او د کسب طریقه دی حلاله وه. مزدوری چې دی کول او کاروبار دی کو، عالم نه دی تپوس کړی چې دا حلال دی که حرام دی، د دې تپوس دی کړی طریقه د معاش دی حلاله وه. من این اکتسبه، دا مال دی څنګه ګټلی و. ځکه خو زه بار بار وام خصوصا د ملیشیا او د دوبۍ او د سعودي مسافرو ته چې مال ګټئ لږ ګټئ خو ګورئ په حلالی ګټئ. دلته پې مزې ټول خلق کوي او حساب به یې ګورئ ستاسو سره بیا یوازې کوي. مزې به پې دلته نور خلق کوي او حساب به یې ګورئ تاسو سره لږې ګټئ خو حلالې ګټئ، د برکت سره یې ګټئ. ډیره ګرانه خبره ده ګورئ چې تپوس بیا وشي چې طریقه د کسب د حلاله وه او که نه حرامه وه، نو ډیر احتیاط کوئ. وفیما انفقه، بل تپوس په کوي چې څنګه دې مال لګولی و. ما مال درکړی و، تا چرته جومات جوړ کړی و، تا چرته مدرسه جوړه کړې وه، تا چرته یو یتیم له کور جوړ کړی و، تا چرته اختر کې یو یتیم له جامې اغوستې وي، تا چرته په اختر کې ستا په پیسو د یو یتیم په کور کې اور بل شوی و، پخلی شوی و ستا په پیسو. مال دې کم ځای لګولی و، اخو ما درکو نو تا د فقیر خلاف استعمال کو، تا خو د غریبانانو خلاف استعمال کو،
او الله وی زما خلاف ته ادریدلې، زما خلاف ته خپل مال د دین اسلام خلاف ته استعمالو، نو د دې مال به الله تپوس کی ګورې دا به نه وی چې دا زما ما ګټلې دی او زما خوښه ده. ګورې الله به د دې تپوس نه کوي چې تا واده کوی دن کې دا کالتوسونو باندې مال الوزولی و، دغې مال لږ ځای راکه، دا مال دې په څه کې لګولی و، دا دې په کومه طریقه باندې لګولی و، د دې نه چاته فایده رسېدلې وه، ته ولې دا مال ضایع کوې؟ علاوه د دې نه چې ماشومان دې پې یرولي وو، په کورونو کې دې بیماران یرولي وو، په دې باندې ازار دې اغستی و، په دې مال باندې دا مال مې دې دپاره درکړی و چې ته پې ازار واله، ته پې یتیمانان ازار کا، نو د دې مال به الله تپوس کوي، نو غټ احتیاط به کوو. بل علما وایي اخرې تپوس په الله دا کوي چې علم دې څومره او عمل دې څومره، علم دې څومره او عمل دې پې څومره کړی، دې کې به مونږ ډېر تاوانیان راشو، دې کې به ډېر ناکامه راځو. الله به وی عالمه علم درته و په دې مسله، او الله ما ته خو علم و، عمل دې پې ولې نه کو، تا پې ولې عمل نه کو، خلقو ته دې وی او خپله دې پې عمل نه کو، دې کې به ډېر په خسران کې راځو. یا الله زمونږ علم به عمل نصیبه کړه، علم به عمل، الله د بې عمله علم نه خو وساته کریم الله، دې کې به ستاسو نه مونږ ډېر ګیر یو دې تپوس کې.